د پاکستان لخوا باګرام ته د امریکایانو د راتګ اوازه او د مجاهد ځواب که باګرام امریکایانو ته ورکړل شي افغانستان ته به څه ګټه ولري. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د پاکستان پوځ اړوند اکاونټونو د طالبانو پر ضد د تبلیغاتو په دوام تازه خبر خپور کړی چې د امریکا نظامی الوتکې باګرام کې ښکته شوي دي. دوی ادعا کړې چې د دې په بدل کې د ټرمپ حکومت طالبانو ته په پریمانه اندازه پیسې هم ورکړي دي. د طالبانو ویل ذبیح الله مجاهد ملي ټلویزیون سره په خبرو کې هغه ادعاوې رد کړي دي چې په دې وروستیو کې یوه C-19 امریکایي نظامی الوتکه د پاکستان له فضا څخه په استفادې باګرام هوایي اډه کې کوزه شوې ده. هغه ویلي افغانستان کې پوره امن راغلی او د پرمختګ پر لور روان دی. دا ناممکنه ده چې باګرام چاته ورکړي. خبریال میرویس افغان لیکلي باګرام ته امریکایان نه دي راغلي. پاکستاني رسنۍ مطلق دروغ وایي. د نوي قرارداد د مخې چې په افغانستان کې امریکا یا بل هر چاته اډه یا اډې ورکړل کیږي دا په شریر پاکستان هیڅ اړه نه لري. پاکستان غواړي د افغان کډوالو سره له روان ظلم نه د رسنیو مخ واړوي. د دوحې د تړون د حاشیو له مخې د امریکا له ډیپلوماټیک ماموریت سره افغانستان ته تر 1900 امریکایي پوځیان د خپلو ډیپلوماټانو د خوندیتوب په موخه راتللی شي. د امریکا پوځ د سعودي عربستان او قطر په شمول د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې اډې لري. پاکستاني پوځ هم هڅه کوي چې امریکا ته په خپل هیواد کې دایمي اډې ورکړي خو امریکا اعتبار نه پرې کوي. که چیرته امریکایان بیا ځلې افغانستان ته د یو نوي تړون پر اساس راغبرګ شي او د طالبانو حکومت پوځي اډې ورکړي دا به د افغانستان فضا خوندي کړي. اقتصادي پرمختګ به وشي. له نړۍ سره به د افغانستان بندې دروازې خلاص شي او په هیواد کې د شته اقتصادي بحران په ختمولو کې به مرسته وکړي. په افغانستان کې غربت، لوږه او بېوسي د طالبانو له حکومت سره نه ده راغلې بلکې د امریکایانو له تګ سره راغلې ده. د امریکایانو له پوځي اډې سره به افغانستان ته یو ځل بیا د ډالرو راتګ پیل شي او دا چاره په جګړه، سیاسي او اقتصادي بحران کې ښکیل شریر ګاونډي پاکستان ته د منلو وړ نه ده. تر دم ګڼې امریکایي پوځیان افغانستان ته نه دي راغلي خو که را هم شي دا په پاکستان او د افغانستان په دښمنانو هیڅ اړه نه لري. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.